هغه بیا خلک رخصت کړل او کور ته ورننوته او مریدان ول رالل او ورته وویل چې موږ په پټي کې د جمدر په مثال پوهه کا. هغه په جواب کې وفرمایل چې ابن آدم زمیدار دی، څوک چې ښه تخم کري. پټی دا دنیا ده، ښه تخم د بادشاهۍ اولاد دی او جمدر د شیطان اولاد دی. او هغه دشمن چا چې جمدر کرلی دي هغه ابلیس دی. لو د قیامت ورځ ده او لوګری پرښتې دي. لکه څنګه چې جمدر په آخره کې راټولول شي او په اور کې سوځول کیږي، دغه شان په آخره کې به ابن آدم خپل پرښتې ولیږي او داغه د بادشاهۍ نه به هر هغه څیز راغونډ کی چې سړی په تندک خوري او هغه ټول خلک چې بېشرې کارونه کوي دی به د اور پټۍ ته وغورځوي، یعنی هغه ځای ته چېرته به چې جړا او د غاښونو چیچل وي. او بیا به صادقان د خپل پلار په بادشاهۍ کې لکه د انور ځلیږي. څوک چې غوږونه لري نو هغه دې واوري. د اسمان بادشاهي د هغه خزانې په مثال ده چې په پټي کې پټه وي. کم سړي چې دا وموند ته نو بیا یې ښخه کړه او په خوشحالۍ خپل هر څه خرڅ کړل او هغه پټی یې پې واخیسته. د اسمان د بادشاهۍ دا یو بل مثال دی چې یو سوداګر د ښو ملغلرو په تلاش کې و. هغه یوه ډېره غوره ملغلره ومونده او د هغې د حاصلولو دپاره یې خپل هر څه خرڅ کړل او هغه یې واخیسته. بیا د اسمان بادشاهي د هغه جال په شان ده چې سمندر ته واچولی شو او پکې رنګارنګ میان راګیر شو. هر کله چې ډک شو نو غاړې ته یې راښکلو نو بیا سړي ورته کېناستل او ښه میان یې ترنه جدا کړل او په ټوکرو کې واچول او خراب یې ترې وغورځول. دغسې به د قیامت ورځ وي، فرښتې به ورشي او نیکان به د بدکارانو نه راجدا کړي او بدکاران به د اور بټۍ ته وغورځوي، یعنی هغه ځای ته چېرته به چې جړا او د غاښونو چیچل وي. عیسی ورنه تپوس وکړه چې ولې تاسو په دې ټولو خبرو ورسېدئ؟ او هغې دا جواب ورکړ چې آو. بیا هغه دې ته وفرمایل هر کله چې د اسمان په بادشاهۍ کې یو استاد زده کړې ته کېناسته نو هغه د کور د مالک په مثال دی. څوک چې د خپل ګودام نه زاړه او نوي څیزونه راوباسي څه وخت چې عیسی د مثالونو بیان ختم کو نو هغه د هغه ځای نه روان شو او خپل ښار ته راغلو چېرته چې هغه خلکو ته د هغې په عبادتخانو کې تعلیم ورکولو. نو هغې حیران شول او تپوس یې ترې وکړه چې دا حکمت او د معجزو طاقت یې له کومه ځایه حاصل کړی دی؟ ولې دې د ترکاڼ زوی نه دی؟ ولې د ده مور مریم نه ده او د ده رونه یعقوب، یوسف، شمعون او یهودا نه دي څه؟ او ولې د ده ټولې خویندې دلته زموږ سره نه دي څه؟ نو بیا دا حکمت د چېرته یې زده کړی دی؟ دغه شان هغوی هغه رد که، خو عیسی په دې وینا مجبور شو چې د نبي په هر ځای کې عزت وي بغیر د خپل ښار او د خپلو خپلوانو او د خپل خاندان نه. هغه هلته زیاتې معجزې ښکاره نه کړې ځکه چې د هغې ایمان نه